د احزاب مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 33مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 83 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ای پیغمبره له الله ویریږه او د کافرانو او منافقانو اطاعت مکوه. په حقیقت کې خو همغه الله پوه او د حکمت خاوند دی. د هغې خبرې پیروي وکړه چې ستا د رب له لوري تا ته وحی کیږي، یعنې قرآن. الله له هرې هغې خبرې باخبره دی چې تاسې کوئ. پر الله توکل وکړه، همغه الله د وکالت لپاره کافي دی. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله د چا په ګوګل کې دوه زړونه نه دي ایښي او نه هغه ستاسې هغه مېرمنې چې تاسې له هغو نه زهار کوئ، یعنې مور ورته وایي ستاسې میندې ګرځولي دي، او نه یې ستاسې په خوله بللي زامن ستاسې حقیقي زامن ګرځولي دي. دا خو هغه خبرې دي چې تاسې له خپلو خولو څخه راباسئ، خو الله حق خبره کوي او همغه د سمې لارې ښوونه کوي. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. په خلو بللی زامن د هغو خپلو پلرونو ته په منسوبولو بولئ. دا د الله په نزد زیاته عادلانه خبره ده. او که تاسې ته معلومه نه وي چې د هغو پلرونه څوک دي، نو هغوی ستاسې دیني ورونه او ملګري دي. په ناپوهۍ سره که تاسې کومه خبره وکړئ، پر هغې باندې تاسې نه نیول کیږئ، مګر په هغې خبرې باندې ارومرو نیونه شته چې تاسې له زړه نه د هغې اراده وکړئ. الله بخونکی او مهربان دی. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بیشک پیغمبر خود مؤمنانو لپاره د هغو له خپله ځانه ګران دی، او د پیغمبر میرمنې د هغو میندې دي، خو د الله د کتاب له مخې د عامو مؤمنانو او مهاجرینو په پرتله خپلوان یو له بله زیات حقدار دي. البته که له خپلو ملګرو سره تاسې څه ښېګڼه کول غواړئ نو کولای شئ. دغه حکم په الهي کتاب کې لیکل شوی دی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
الكافرين عذابا أليما. او ای پیغمبره هغه ژمنه او پیمان په یاد ولره چې موږ له ټولو پیغمبرانو څخه اخیستی دی له تا څخه هم او له نوح ابراهیم موسی او عیسی ابن مریم څخه هم له ټولو نه موږ پخه ژمنه اخیستې ده تر څو چې له رښتینو خلکو څخه د هغو پروردګار د هغوی د رښتینولۍ په باب پوښتنه وکړي او د کافرانو لپاره خو هغه دردناک عذاب تیار کړی دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ای مؤمنانو د الله هغه پیرزوینه در په زړه کړئ چې همدا اوس هغه پر تاسې کړې ده کله چې لښکرو پر تاسې یرغل وکړ نو موږ په هغو یو سخت طوفان ولیږه او داسې پوځونه مو ولیږل چې ستاسې په نظر نه راتلل الله هغه هر څه لیدل چې تاسې په دې وخت کې کول. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. کله چې هغوی له پاسه او له لاندې پر تاسې یرغل وکړ کله چې سترګې له ویرې ټیغې وختلې زړونه ستوني ته راغلل او تاسې د الله په باب راز ګمانونه وکړل په هغه وخت کې مؤمنان ښه وازمایل شول او سخت ولړزول شول. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. یاد کړه هغه وخت چې کله منافقانو او ټولو هغو خلکو چې د هغو په زړونو کې ناروغي وه په ډاګه څرګنده وویل چې الله او د هغه پیغمبر چې له موږ سره کومې وعدې کړې وې هغه له غولونې څخه پرته نور څه نه وي. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. کله چې له هغو نه یوې ډلې وویل چې ای د یثرب خلکو ستاسې لپاره نور د سایرېدو موقع نشته بیرته وګرځئ. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. کله چې د هغوی یوې ډلې په دې وینا سره له پیغمبر نه د رخصت غوښتنه کوله چې زموږ کورونه تر خطر لاندې دي په داسې حال کې چې هغه تر خطر لاندې نه و په اصل کې هغوی غوښتل د جنگ له محاذ نه وتښتي. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. که د ښار له اطرافونه دښمن راننوتلي وای او په هغه وخت کې هغو ته د فتنې په لوري بلنه ورکړای شوې وای نو دوی به پکې ځان غورځولی وو او ګرانه وه چې دوی د فتنې په شریکېدو کې څه د رنګ دریغ کړی وای. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. دغه خلکو له دینه مخکې له الله سره ژمنه کړې وه چې دوی به شان نه اړوي او له الله سره د شوې وعدې پوښتنه خو ارومرو کېدونکې وه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ای پیغمبره دوی ته ووایه که تاسې له مرګ یا وژل کېدو نه وتښتئ نو دغه تېښته به ستاسې لپاره هیڅ ګټه رسوونکې نه وي له هغه وروسته د ژوند د خوندونو اخیستلو ډېر لږ فرصت به تاسې ته در په برخه شي. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة
ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. دوی ته ووایه چې څوک دي چې تاسې له الله نه ژغورلی شي که هغه تاسې ته ضرر رسولو وغواړي او څوک د هغه د رحمت مخه نیولی شي که هغه پر تاسې مهرباني کولو وغواړي. د الله په مقابل کې خو دغه خلک کوم ملاتړ او مرستندوی نشي میتلی. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. الله له تاسې نه هغه کسان ښه پیژني چې د جنگ په کار کې خنډونه اچوونکي دي او خپل اورونو ته وایي چې راشئ زموږ خواته او دوی په جنگ کې برخه نه اخلي مګر تش په نامه. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. چې له تاسې سره په ملګرتیا کولو کې سخت بخیلان دي که د خطر وخت راشي نو تا ته په داسې شان د سترګو مردکي اړوي رااړوي لکه چې پر کوم چا باندې د زنکدن بېسیدي خوري. او کله چې خطر تیر شي نو همدغه کسان د ګټو په حرص کې د تیرو ژبو سره ستا هرکلي ته راځي. دوی هیڅکله ایمان نه دی راوړی له همدې امله الله د دوی ټول عملونه ضایع کړل او د دې کار کول د الله لپاره ډیر اسانه دي. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. دوی انګیري چې یرغلګر لا تر اوسه پورې نه دي تللي او که هغوی بیا یرغل وکړي نو د دوی زړه غواړي چې په هغه فرصت کې دوی چیرته په بیدیا کې د کلیو د خلکو په منځ کې اوسي او له همغه ځایه ستاسې د حالاتو پوښتنې وکړي. بیا هم که دوی ستاسې په منځ کې پاتې وي نو په جګړه کې به بیخي لږ برخه واخلي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. په حقیقت کې ستاسې لپاره د الله په پیغمبر کې د نیکۍ یوه خورا غوره نمونه وه د هر هغه چا لپاره چې د الله او د آخرت د ورځې هیلهمند وي او الله ډیر یادوي هغوی. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. او د ریښتینو مؤمنانو حال په هغه وخت کې دا و چې کله هغوی یرغلګر ولیدل نو ویې ویل چې دا هماغه څه دي چې الله او د هغه پیغمبر له موږ سره د هغه وعده کړې وه. د الله او د هغه د پیغمبر خبره بیخي رښتیا وه. دغه پیښې د هغو ایمان او اطاعت لا زیات کړل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. له مؤمنانو څخه داسې کسان شته چې هغوی له الله سره کړې ژمنه رښتیا کړې ده. له هغو نه چا خپل نظر پوره کړه او څوک د وخت راتلو ته انتظار باسي. هغوی په خپله کړنلاره کې هیڅ تبدیلي را نه وستله.
دا هر څه د دې لپاره وشول تر څو چې الله صادقانو ته د هغو د صداقت مکافات ورکړي او منافقانو ته که یې خوښه شي سزا ورکړي او که یې خوښه شي نو د هغو توبه قبوله کړي. بېشکه الله بخښونکی او مهربان دی. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله د کافرانو مخ واړاو، هغوی له کومې ګټې ترلاسه کولو پرته د خپلو زړونو له تاو سره همداسې بیرته ستانه شول او د مؤمنانو لخوا هماغه الله د جنګېدو لپاره کافي شو. الله ډېر زورور او برلاسی دی. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. او له اهل کتابونه چې کوم کسانو د دغو یرغلګرو ملګرتیا کړې وه، الله د هغو له کلاګانو څخه هغوی راکوز کړل او د هغو په زړونو کې داسې ویره واچوله چې نن تاسې له هغو نه یوه ډله وژنئ او بله ډله بندي کوئ. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. تاسې د هغو د ځمکې او د هغو د کورونو او د هغو د مالونو وارثان وګرځولئ او هغه سیمه یې تاسې ته درکړه چې تاسې هغه هیڅکله تر پښو لاندې نه وکړئ. الله په هر څه باندې قادر دی. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ای پیغمبره، خپلو میرمنو ته ووایه که تاسې دنیا او د هغې ښکلا غواړئ نو راشئ چې زه تاسې ته څه درکړم او په ښه وضعیت سره مو رخصت یې کړم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. او که تاسې الله او د هغه پیغمبر او د آخرت کور غواړئ نو وپوهیږئ چې له تاسې نه چې څوک نیکوکاري دي الله د هغو لپاره لوی اجر تهیه کړی دی. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ای د پیغمبر میرمنو، له تاسې نه چې څوک د څرګندې فحشا د حرکت مرتکب شي هغې ته به 2 چنده سزا ورکړی شي. د الله لپاره دا ډیر آسانه کار دی. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. او له تاسې نه چې څوک د الله او د هغه د پیغمبر امر ته غاړه کیږدي او نیک عمل وکړي هغې ته به موږ 2 چنده اجر ورکړو او موږ د هغې لپاره غوره روزي تهیه کړې ده. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ای د پیغمبر میرمنو، تاسې د عامو میرمنو غوندې نه یئ. که تاسې له الله نه ویریدونکي یئ نو په داسې لهجه خبرې مه کوئ چې د زړه په خرابوالي اخته کوم سړی نامشروع تمه پیدا کړي، بلکې سمې غوره خبرې کوئ. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. په خپل کورونو کې میشتي اوسئ او د تیر جاهلي دور غوندې سینګار کړي بې ستره مه ګرځئ، لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ. الله خو دا غواړي چې له تاسې نبوي کورنۍ څخه ناپاکي ایسته کړي او تاسې په پوره ډول سره سوتره کړي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. په یاد لرئ د الله آیتونه او د حکمت هغه خبرې چې ستاسې په کورونو کې اورول کیږي. بېشکه الله په اسرارو پوه او باخبره دی. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بشک مسلمانان نارینه او مسلمانانی ښځې، نارینه مؤمنان او ښځې مؤمنانی، اطاعت کوونکي نارینه او اطاعت کوونکي ښځې، رښتین نارینه او رښتینې ښځې، صابر نارینه او صابرې ښځې، تواضع کوونکي نارینه او تواضع کوونکي ښځې، خیرات ورکوونکي نارینه او خیرات ورکوونکي ښځې، روژه لرونکي نارینه او روژه لرونکي ښځې، پاکلمنې نارینه او پاکلمنې ښځې، او هغه نارینه چې د خدای ذکر زیات کوي او هغه ښځې چې د خدای ذکر زیات کوي، خدای دغو ټولو ته بخښنه او لویه بدله برابره کړې ده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هیڅ یو مؤمن او هیڅ یو مؤمنه دا حق نه لري چې کله الله او د هغه پیغمبر د کومې معاملې فیصله وکړي نو بیا هغه ته په خپله د خپلې هغې معاملې د فیصله کولو اختیار حاصل وسي. او څوک چې له الله او د هغه له پیغمبر نه سرغړاوي وکړي نو هغه په څرګنده ګمراهۍ کې وغورځېده. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ای پیغمبره، هغه وخت در یاد کړه چې تا هغه چاته چې پر هغه باندې الله او تعالی ورینه کړې وویل چې خپل میرمن مه پرېږده او له الله نه وویریږه. په هغه وخت کې تا په خپل زړه کې هغه خبره پټه کړې وه چې الله د هغې ښکاره کول غوښتل. ته له خلکو نه ویرېدلې په داسې حال کې چې الله د دې زیات حقدار دی چې ته ورڅخه وویریږي. بیا کله چې زید له هغې نه خپل حاجت پوره کړ نو موږ هغه طلاق شوې میرمن تا ته په نکاح کړه تر څو چې پر مؤمنانو د خپلو په خوله بللیو زامنو د میرمنو په باب څه ستونزه پاتې نه شي کله چې هغوی ترې خپل حاجت پوره کړی وي
او د الله حکم خو باید عملی شوی وای. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. پر پیغمبر باندې په داسې یو کار کې څه بندیز نشته چې الله د هغه لپاره ټاکلی وي. د الله همدغه کړنلاره د ټولو هغو پیغمبرانو په باب راغلې ده چې پخوا تیر شوي دي او د الله حکم یوه غوڅه سرته رسول شوې پریکړه وي. دا د الله کړنلاره ده د هغو خلکو لپاره چې د الله پیغامونه رسوي او له همغه څخه ویریږي او له یو خدای پرته له بل هیچا نه نه ویریږي او د محاسبې لپاره هم دا الله کافي دی. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ای خلکو، محمد ستاسې له نارینهو څخه د هیچا پلار نه دی مګر هغه د الله پیغمبر او خاتم النبیین دی او الله د هر شي علم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ای مؤمنانو، الله ډیر ډیر یادوي. وسبحوه بكرة وأصيلا. او سهار او ماښام د هغه تسبیح کوونکي اوسئ. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هماغه ذات دی چې پر تاسې رحمت کوي او د هغه پرښتې ستاسې لپاره د رحمت دعا کوي تر څو چې هغه تاسې له تیارو نه رڼا ته راوباسي. هغه پر مؤمنانو ډیر مهربان دی. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. په کومه ورځ چې هغوی له هغه سره یو ځای شي د هغو هرکلی به په سلام سره وي او د هغو لپاره الله د عزت اجر برابر کړی دی. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ای پیغمبره، مونږ ته په داسې شان لیږلی چې شاهد او زیری ورکوونکی او ویرونکی او د الله په اجازه د هغه لوري ته بلونکی او بله ډیوه مو وګرځولې. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. زیری ورکړه هغو خلکو ته چې پر تا ایمان راوړی دی چې د هغو لپاره د الله لخوا لوی فضل دی. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. او هیڅ کله د کافرانو او منافقانو تر اغیزې لاندې مه راځه. د هغو د ضرر رسولو هیڅ پروا مه کوه او پر الله باندې توکل وکړه. هماغه الله د دې لپاره کافي دی چې انسان خپل چارې هغه ته وسپاري. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ای مؤمنانو، کله چې تاسې له مؤمنو ښځو سره نکاح وکړئ او بیا هغو ته له لاس وروړلو مخکې طلاق ورکړئ نو ستاسې لخوا پر هغوی څه عدت لازم نه دی چې د هغه د پوره کولو تاسې غوښتنه وکړای شئ.
له دې کبله هغو ته څه مال ورکړئ او په ښه توګه یې رخصت کړئ. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ای پیغمبره مونږ ستا لپاره ستا هغه میرمنې حلالي کړي دي چې تا د هغو مهر ادا کړی دی او هغه ښځې چې د الله له درکړی شوو وینځو نه ستا تر ملکیت لاندې راشي او ستا هغه د ترو لوڼې د ترور لوڼې د ماما لوڼې د توړۍ لوڼې چې هغوی له تا سره هجرت کړی دی او هغه مؤمنه ښځه چې هغې خپل ځان د پیغمبر لپاره سپارلی وي که پیغمبر له هغې سره نکاح کول وغواړي. دا رعایت په ځانګړي ډول ستا لپاره دی د نورو مؤمنانو لپاره نشته. مونږ ته معلومه ده چې مونږ پر عامو مؤمنانو د هغو د میرمنو او وینځو په باب کوم حدود وضع کړي دي. ته مو له دغو حدودو نه د دې لپاره مستثنا کړی تر څو چې پر تا باندې څه سختي نه وي او الله بخښونکی او مهربان دی. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. تا ته واک درکول کیږي چې له خپلو میرمنو څخه چې د چا ته خوښه شي له ځانه یې بیله کړي، چا ته دې چې خوښه شي له خپل ځان سره یې وساتي او چا ته دې چې خوښه شي له بیلولو نه وروسته یې ځان ته راوبلي. په دې باب پر تا باندې هیڅ تکلیف نشته. په دې ډول زیاته هیلهمندي ده چې د هغو د خوشحالتیا سبب شي او هغوی غمجنې ونه اوسي او هر څه چې ته هغو ته ورکړې په هغه باندې هغوی ټولې راضي شي. الله پوهیږي په هغه څه چې ستاسې په زړونو کې دي او الله پوهیدونکی او د زغم خاوند دی. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. لدې وروسته ستا لپاره نورې ښځې روان نه دي او نه د دې اجازه ده چې د دوی په ځای نورې ښځې راولي اگر که د هغو ښکلا ستا هر څومره خوښه وي. البته د وینځو درته اجازه ده. الله په هر شي باندې څارونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ای مؤمنانو د پیغمبر کورونو ته به اجازه مننه وزي د خوراک په وخت کې غلی کتون کې ووسی خو که تاسو خوراک ته وبلل شي نو ارومرو راشي خو کله چې خواړه وخورئ نو خوار شي په خبرو کولو مه بوختیږئ ستاسو دغه حرکتونه پیغمبر ته تکلیف ورکوي خو هغه د حیا له امله څه نه وایي او الله د حق خبرې په بیان شرم نه کوي د پیغمبر له میرمنو څخه که تاسې څه غواړئ نو د پردې تر شا یې وغواړئ دا ستاسې او د هغو د زړونو د سپېڅلتیا لپاره ډیره مناسبه کړنلاره ده ستاسې لپاره دا هیڅکله روا نه ده چې د الله پیغمبر ته تکلیف ورکړئ او نه دا روا ده چې له هغه نه وروسته د هغه له میرمنو سره نکاح وکړئ دا د الله په نزد ډیره ستره ګناه ده. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. تاسې که څه خبره ښکاره کړئ یا یې پټه کړئ الله ته د هرې خبرې علم دی. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. د پیغمبر د میرمنو لپاره په دې کې هیڅ باک نشته چې د هغو پلرونه د هغو زامن د هغو ورونه د هغو وريرونه د هغو خوریونه د هغو انډیوالانې ښځې او د هغو وینځې چې دوی د هغوی مالکان شوي دي کورونو ته ورشي. ای ښځو تاسې باید د الله له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ الله په هر څه باندې شاهد ناظر دی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله او د هغه پرښتې پر پیغمبر باندې درود وایي. ای مؤمنانو تاسې هم پر هغه درود او سلام وایي. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. کوم خلک چې الله او د هغه پیغمبر ته اذیت رسوي پر هغو باندې په دنیا او آخرت کې الله لعنت کړی دی او د هغو لپاره یې رسوا کوونکی عذاب تیار کړی دی. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. او کوم کسان چې مؤمنو نارینه او ښځو ته بې ګناه اذیت رسوي هغوی د یو غټ بهتان او ښکاره ګناه پیټه یې پر خپلو اوږو اخیستی دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.